شروع په نامه د رب زوجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ انسر ټایپ دی او 19مه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې موږ څه وایو؟ په دغه ویډیو کې موږ یو سپارک لاین چې دی دا موږ جوړو. د خیره ښه دغه لاین نه موږ سپارک لاین جوړو. راځو دلته څو دانې درجه هغه ظالمه ښه دلته به څو دانې هغه ورته ولیکو چې ډیپارټمنټ څه شو که نه، او دلته ورته ولیکو چې مثال جنوري او دلته ورته ولیکو چې فبروري ده. صحیح ده. دلته ورته ولیکو چې فرض مثال مارچ، دلته ورته ولیکو چې اپریل، او دلته ورته ولیکو چې مای. داسې یو دغه نور ورته ولیکو. صحیح ده. او دلته ورته ولیکم سپارک لاینز. صحیح ده. اوس راځم د دې دغه به صحیح کومه که نه، کوم لیول چې دی دا صحیح کوو. دا به څنګه صحیح کوو؟ ته به راشي هوم ته به راشي، په هوم کې به فارمیټ ته راشي، او فارمیټ کې به څه شي دی آټو افیکټ ته به راشي. په دې به کلیک کړي، دا موږ سره څه شي صحیح شي. ښه موږ سره الکترونیک دی، موږ سره ډیپارټمنټ موږ سره څه دی الکترونیک ډیپارټمنټ دی موږ سره، او دا ټول ولیکو. صحیح ده. بیا موږ سره چې دی ګروسري دی. ګروسري معنا خوراکي. ښه خوراکي. او بل موږ سره چې دی موږ سره ګارمنټ دی. ښه ګارمنټ چې دی که دی ګارمنټس دی موږ سره. او اخرنی موږ سره چې دی میډیکل دی. صحیح ده. میډیکل دی. صحیح ده. په جنوري کې د دې څومره د دې فرض مثال جنوري کې زه لیکم چې 45,000. صحیح ده. په فبروري کې چې فرض مثال 12,000 کې مثال 9,000 ولیکو، پروا نه کې خیر. په دې کې فرض مثال 2,000 یا ولیکو 20,000 ارقام به د ځانه ولیکو. صحیح ده. دې کې فرض لیکم 2,000 او دې کې فرض مثال و چې راځي لیکم چې 0 او سپارک لاین به بیا وروسته جوړو چې کله وخت راغی. صحیح ده. په ګروسري کې فرض مثال د موږ 3,000، بیا فرض مثال 2,000، بیا 15,000، بیا فرض مثال چې 4,000، او بیا یاره فرض مثال 0 روپیو. صحیح ده. بیا راځم دې ته راځم. په دې کې موږ سره فرض مثال موږ سره اوس 3,400، بیا موږ سره فکس 3,000، بیا موږ سره فرض مثال 1,200، او بیا فرض مثال موږ 2,000 مې ولیکل که نه، معنا موږ سره 1,200. صحیح ده. او بیا موږ سره فرض مثال 5,600، او دې کې موږ سره یاره 9,000. دا د دې لارې هم کنټرولولی شي. ښه د څلور بټن چې موږ سره دي، معنا اپر دی، موږ سره ډاون دی، لیفټ او رایټ، دې بټن هم کنټرولولی شي. موږ سره فرض مثال دی 8,000، او دغه بټن وها دغه ټایپ بټن دی بل ته به راځي. صحیح ده. ټایپ بټن سره کېږي 15,000، او دې سره 6,500، او دې بل کې موږ سره 3,000 موږ سره، او په دې بل کې موږ سره فرض مثال 1,210، او فرض مثال په دې بل کې به حساب ودسي شي یاره موږ سره دا. صحیح ده. دا موږ جوړ کوو. اوس دلته زه ودرېږم که نه، دې دپاره چې جوړوم سپارک لاین جوړوم چې یاره په دې درجې کوم ځای کې کنټرول شوي دي. خو مخکې نه چې هغه زه کنټرول کړم، نو زه راځم دې دپاره یو ښایسته غوندې کې کلر هم ورکولی شم. دا زه کلیک کوم داسې سپارک لاین، او فرض مثال لازم هوم ته، په هوم کې دې ته ورکوم څه ورکوم یو بلیک کلر ورته ورکوم. ځکه دا خو خپله بلیک دی که نه، باید دا رنګ نه دی، رنګ دې ته به دا رنګ اول بدل کړو. فرض مثال دا به داسې کوم، دا به داسې کوم. صحیح ده. او اوس راځم دې ته بلیک کلر ورکړه، داسې یو ښایسته ډیزاین ورته ورکړه. یا راځه فرض مثال دې ته داسې یو کلر ورکړه. صحیح. او اوس راشه اول دې ته یو ښایسته بارډر وټاکه، تا ته به بیخي بیا اسانه شي که نه. خو دا ګوره سپارک لاین به راشي. ډېر مهم درس دی دا. ښه زه راځم دلته ودرېږم، او راځم انزر ته. پنسل کې چې کله راغلم په دې سپارک لاین باندې ودرېږم. چې کله ودرېدم که نه، نو ما تا ته څه وایي وایي ډیټا رینج. ستا سره کومه ډیټا ده؟ ما سره دا ډیټا دی. ډیټا به سره کلیک کړي، ډیټا د کلیک که نه، او اوکې به ووایي. وګوره تا سره دا څه شو سپارک لاین تا سره جوړ شو. چېرې فرض مثال په دې پلانکي میاشت کې دومره، بلوچستان کې میاشت کې دومره. اوس څنګه چلو که ښه راشه دې دپاره ډیزاین موږ ورکړو. زه داسې کار وکړه، ما سره هیډ لاین کا، موږ سره پکې لو پوینټ هم جمع کا، نیګیټیو پوینټ هم جمع کا، فرست کالم کا، لاست پوینټ هم کا، او مارکس هم کا. صحیح ده. بیا دلته راشه دې دپاره مختلف ډیزاینینګ دي. دا ډیزاین والا چې کوم ډیزاین دې خوښ دا ډیزاین وایه. تو سویچ نه استاد دا به ټول ته راشي که نه، د ټول ته یو ته مې جوړ کړو که نه، یا نور ته به اټومیټیکلی جوړېږي. څنګه به جوړېږي سر؟ داسې به جوړېږي. دې باندې به کلیک کړي او ډبل به کلیک کړي، ټول ته اټومیټیکلی جوړ شو.
خبر له پام دی ور ما یو ته جوړ کنه نو ټول اتوماتیکلی جوړ شو سمه خسته تا ګور تا وای ور په دې کې زیات کنه ګوره هغه ډایرکټ 2000 ته تللی ګولې سنن دونه 2000 ته تللی کنه چې شي کنه چې به ډایرکټ راکم شي 2000 ته راغلی بیا دا غینم کم شوی ګوره بیا دا غینم کم شي دې ته لري سپارک لاین معنا موږ چې کله چې موږ غواړو موږ خپل ډاټا د جدول په شکل باندې موږ خو یو نو موږ د سپارک لاین څخه شي کوو استفاده کوو کلیر ده موضوع باندې پوه شئ راځو یا دا بل د خیره وایي دا نه دواړه به وایو صحیح ده زه کوشش کوم چې داسې یو قسم هوا تا ته کار کوم چې راتلونکي کې ته ګټه واخلي اوس ګوره ښه که ته انزر ټایپ ته راشي نو تاسې ډېر شیان دي لکه موږ دا ویل خو دا دومره مهم نه و لکه څومره چې دا سپارک لاین او دا دوه مهم دي دا دوه مهم دي ګوره موږ دا 3D مې ویل دا مې ویل ځکه دا چې دی صرف جست کلیک دی نور خپله جوړېږي پام دی ورته خو دغه چې ډیټا ورکول دي او بیا ډیټا راوباسل دي په انسر ټایپ کې به یو خبرې ته همیشه پامي کم پامي ته چې فل مثال دا ټیبل دی کنه دا اوس کار نه کوي دې معنا دا نه چې تا دا نه دی دا کار کوي خو دا ټچ دا کوم ډیټا وکړي ډیټا دی غلطه ورکړې ده خو ته ډیټا صحیح ورکړي کنه به دا کار کوي لکه اوس 3 میپ دی 3 میپ معنا دته به 3 رقمي ډیټا ورکړي او تا 2 رقمي ورکړي آیا ټیبل به کار کوي نه کوي کار دې ته اوسګار وخت په کاش د کینی د 3 رقمي ډیټا برابر کړي فرض مثال مثلا ننګرهار دی لغمان دی کابل دی د ډیټا ورکړه ډېر خصم کې پتر جوړ کی خو کو تاسو ډیټا غلط وي مې مې سره کوم جوړي د هر یو شي لپاره پراپر سکیجول جوړیږي تاسو ډیټا ماغه شانتي وي د ډیټا څخه جوړیږي اوس ما تعالی دا ډیټا کار کوي همدا شان سپارک لاین مونږ جوړ کنه اوس راځي بل سپارک لاین جوړو ښه د موسی لپاره اوس راځو د لپاره د سپارک لاین جوړ کړی دی دا ورته جوړو ښه لیکه موږ څنګه چل کوو ښه هغه ډیټا موږ سره تیار الریډي شته داسې ده کنه الریډي موږ سره ډیټا شته دی بس فل مثال دا موږ سره ډیټا ده کنه خو دې ډیټا کې موږ څنګه چل کوو دا ډیټا به تر واخلو کنه څه کار وکړو دا ډیټا به خېچې کوم ډیلیټ کوم صحیح ده څه شو هاي ها اوس خوندو خزه خیر دا ډیټا به مکمل راولو صحیح ده کنټرول سی دیبل ته براشم او دلته به درګم دلته ها او اول سیل پر غوسته دي دلته به کاپی کو کنټرول وی اوس راشه دا به ډیلیټ کړه ها دلته ودرېګا او راشه ډیزاین ته دا ټول ته خوا کړه 2.1 ونه خوا کنه اوس به ان شاء الله ډیلیټ شي سخشتا edit group of location hidens دا به دا شي ویزا څه کار وکړو کنه دا به کاپی کو کنټرول سی او یو دا بل واخلو یو ان د سره پر نږدې کو دلته ویلو کنه سوري مثلا واسو کنټرول سی سې کنه دا د ډپارټمنټ پاتې وکنه راشه یو سیل کاپی کا دا یو سیل کاپی کړه کله چې ډیر ورانه کول وکنه به بټن شړې ښه صحیح اوس راشه ګورې ته بیا بارډر ته والا راځه لاشه بارډر سره اله بارډر کوته سیده اوس څنګه چې لغوي کړي ګوره ښه او دا څه کړته د څه کړي پام دی ورته دا د څه کړي پام کړي ګوره ما عشان بارډر موږ سره هم جوړ شو هدو څنګه چل کړي ښه دا نور مټ کړي ګوتی نه راکړه کړه چې دا سي هدا سکیجول تیم جوړ کړو دا سکیجول ته موږ هم جوړو سپارک لاین کې موږ کار کوو کنه ته بدلته ودرېږي خاصه کې ودرېږي او میډیکل ګروسري سپارک لاین ته بیخي دی ورکړی نه دي صرف میډیکلی ورکړی کنه نو دوی ډیټا بدله ده دوی د سکار کړی ډیټا بدله ده ښه دا موږ وران کو او د سکار وکړو کنه دا منت لږ تغیرات پکې راغلي ماغه براول نور صحیح دی صحیح لږ ډیټا پکې بدله ده لکه څنګه بدله ده دا ډپارټمنټ لیکلی کنه ډپارټمنټ دلته دا وران کا دلته تو لیکه چې فرض مثال دلته بولی کې فرض ډپارټمنټ څه کنه ډپارټمنټ دلته تو لیکه مثال جنوري ولیکم او فبروري صحیح ده او مارچ دی او بل څه دی اپریل دی خدیو داسې کړي ډاټا نور صحیح ده بیا دلته څنګه چل کړي خام بیا دلته لیکلي چې فرض مثال الکترونیک نو ډاټا ماغه ډاټا ده الکترونیک بیا لیکلي فرض مثال ګروسري او بیا لیکلي دي
ګارمنټس او بیا لیکلي فرض مثال میډیکل صحیح ده. بیا څنګه شل کړی دا ډیټا چې ده که دا ډیټا به دې بیخي کلوز کړو که نه دا ډیټا به دې بیخي کلوز کړو. دا ډیلیټ بټن زما څنګه کار نه کوي صحیح. داسې کار وکړو دا ډیټا به راواخلو که نه دې به اول رنګ به وایټ کړو صحیح ده او بیا دلته راشه او ورته وایي که نو بارډر یې کړه بس بیخي به صحیح شو که نه او دلته کلیک کړه که نه دلته کوم چې بارډر هغې ته به بارډر راشي بس همداسې هم صحیح دی دا نو بارډر شو. صبر لږه غلطي وکړه که نه مشخص صاحب باندې به کلیک او ورته به وایي چې مثال نو بارډر یا به نو بارډر بس وي صحیح. نو دلته زه ودرېږم دې ساحه کې که نه دې ساحه کې چې کله ودرېدم راځم انسرټ ته په انسرټ کې چې ته راځم کالمز ته راځم ما ته څه وایي ساحه راته وښایه د کومې ساحې چې دی ته دغه کې ته هم دغه رینج دی دغه رینج دی که نه جست اوکې که تا ته وګوره تا ته یې رافرست هم کو که رسم نه کو ته ما ته پکې دا هم وښایه دلته پکې رنګونه هم ټاکلی شي ښه پوینټس رنګ هم ټاکلی شي ما ته به کوم رنګونه باندې کوم شی وښایه راشه داسې ورته وټاکه داسې ورته ټاکي هم دلته راشه کلر ورته هم ټاکلی شي ښه ورته هم های پوینټ دی های پوینټ ما ته په دې رنګ باندې وښایه چې کوم های صحیح ده کوم چې موږ سره لویست چې که نه تر ټولو کمي هغه موږ سره داسې رنګ وټاکه ولې دا دی وړوکي ته پام دی او موږ سره چې بیا دغه که نه فرست موږ سره فرض مثال داسې که صحیح ده فرست لاین او لاست لاین موږ سره چې که داسې دې کې لاست لاین نشته دی اوس مې دا ټول لیک وکړه که نه نو ته به دا داسې کلیک کړي او دې ټول ته به راشي هم صحیح. سوري ښه بیخي کالم به کوم که نه هغې ورانې کوي که نه سوري ښه داسې کار وکړه دلته ودرېږه دا هر لپاره به بېل جوړ کړو انسرټ ته راشه او په انسرټ کې کالمز ته راشه ورته وټاکئ ما ته دا جوړ کړه تاله به دا جوړ کړي راشه دلته ورته هم دا ټاکلی شي لویسټ او سره مې ورته ټاکې وټاکه بیا راشه فرض مثال دلته ودرېږه ورته ویې داسې کار کوي راشه انسرټ ته ما ته کالم سره که کومه ساحه ده ما سره دا ساحه به چې کومه ساحه ورکړې تاله به درکوي دا ساحه شوه ته همداسې کار وکړه دا ټول پکې ما ته څه وکړه وټاکه دا ټول پکې تا ته وټاکي بیا راشه یو سټایل ورته وکړه سره کوم سټایل چې ورته لیواله دلته ودرېږه راشه انسرټ ته په انسرټ کې راشه کالم ته راشه په کالم کې ورته څه وکړه ډیټا ورکړه او ډیټا مطابق ورته لشي راشي بیا ورته راشه لویسټ پوینټ ټول پوینټونه ورته نیګیټیو فرست پوینټ لاست پوینټ چې راشه داسې تا ورته ورکړه دلته ودرېږه هم انسرټ ته راشه کالمز ته راشه ما ته رینج ساحه ما ته وښایه دغه ساحه ده او جست اوکې که چې کله دې اوکې که ته هم دا پوینټونه ما ته وښایه سوري انسرټ دی کالمز دی صحیح ده ته ما ته دغه ساحه ده دغه ساحه چې ته کله وټاکې بس ورکړه سره کوم ډیزاین چې ته خوښوي عشان ډیزاین ورته ورکولی شي صحیح. دا خو شدت دغه نه ورکول کېږي دا خو دغه دي که نه نومونه دي جنوري فبروري مارچ اپریل دغه نه ورکول کېږي زه غلط شوم دا دیوال وګوره موږ سره هر څه واضح شو موږ ته وایي چېرې ستاسو ټیټ ټول هغه های ریټ چې دی هغه په دې رنګ باندې ښودل کېږي بیا ټیټ دا ریټ لو ستا دی ټول هر څه درته وښود راځي دې ته اوس بارډر یې ورکړي دې باندې کلیک کړه او راشه ورته ورکړه هل بارډر دلته بارډر یې ورکول شي څومره ښه جوړ شو دا دیوال ستا یو ښایسته ډیزاین جوړ شو کومه ډیټا چې ده ډیټا ستاسو مخته جوړه شوه تا ته یې وښوده چې هر یو ګراف دی په کوم لیول باندې دی دا موږ سره د انسرټ ټایپ کارونه دي دې تاسو مختلفو ځایونو کې استفاده کولی شئ نو سبا کو ژوند به کوو د خیره ثواب انشاءالله دا فاتحه وایو او ثواب انشاءالله ختمو ثواب کې خاص خبره نور نه ده پاتې ځکه په هر لینک باندې هایپر لینک باندې پوهېږي ټیکسټ بکس باندې پوهېږي هیډر فوټر باندې پوهېږي دیشان موټر باندې پوهېږي سمپل او اکویشن که نه بیا به انشاءالله بل ثواب د خیره دا شروع کوو صحیح والسلام